ډېر ناشنا درود شریف او د ناشنا فضایلو برکاتو درود شریف شاید چې ما مخکې هم ویلې خو دا خیر دی به هر حال اوس به بیا درته ووایم او ډېر عجیب دی ما ته د هغې اندازه نه وه چې دا درود شریف هغه درود دی خو یو صوفي سالک له دې الله جزای خیر ورکړي دی مرید او ډېر خادم خو الله دې جزای خیر ورکړي د مشایخو سره پاتې شوی نو یو شیخ نه یې دا اورېدلي وو نو هغه بیا ما ته وویل هغه داسې وشوه چې هغه ما ته یو ځل وایي چې ته په دې تقریر کې یو درود وایه دا ته ولې وایه هغه درود دا دی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظیم د دې ما یو کال نیم مخکې غالبا د قاسم خیلو په مجالسو کې ما د دې اس دکه شان معنا ترجمه کړې وه ډېر عجیب درود شریف معنا ده اللهم صل علی سیدنا محمد الله ولیږي په نبی علیه الصلاة والسلام محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود د هغه په آل د محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود ولیږي داسې درود صلاتن داسې درود دائمتن چې همیشه وي مقبولتن او هغه درود چې مقبول وي دائمتن مقبولتن تؤدي بها عنا حقه العظیم چې په هغې سره ادا شي زموږ نه د نبي علیه السلام په موږ باندې هغه لوی حق موږ د هغه حق نشو ادا کولی خو الله ته زموږ د طرف نه زموږ هغه حق چې موږ باندې د هغه کوم حق دی هغه زموږ په دې درود باندې ادا کړي څومره لوی نو ما ته یې ویل چې دا ته ولې وایې دا درود ما ویل دا مې والد صاحب به وی په مخکینو تقریرونو کې ما ته کیسټې میلاو شوې ده د سن 80 د هغې نو هغوی په خوږ اواز کې خطبه وي نو اخر کې به دا درود وي او ما دا درود شریف چې دی نو دا د دلایل الخیرات د اتوار د ورځې په حزب کې دی د اتوار د ورځې په حزب کې دی ما هلته بیا ولیدو نو ما ته یې ویې که ستاسو اجازت یو بل فضیلت ما اورېدلی ما وایه زر وایه زه خو ګرځم که څوک راته ووایي چا سره فضیلت والا خبره ده د مشایخو بیا ما ته یې ویې چې د یو صوفي سالک د چیله او ډېر زیات رسېدلی صاحب وی هغه یو ځل دا ووایي چې د راز خبره درته کوم هغه درود چې هغې جینۍ ماشومې ویلی د دلایل الخیرات صاحب ته صاحب د دلایل الخیرات په لاره روانو نو یو ماشومه یې ولیده دله دلایل الخیرات نه ولیکلی درود شریف ته یې لا خیال هم نه و داسې د هغې ورد به یې دوره نه کو کتابونو کې مشغول او مصروف نو په لاره تلو نو یو کویی راغی دی ډېر تږی د هغې نه یې اوبه رایستې خو بوکه نه وه نو دی کله کته ګوري کله بره ګوري کله چار چاپېره ګوري که څه راته میلاو شي چې اوبه راوباسم نو بره یو جینۍ وه او هغې ورته کتل نو دا جینۍ طرف ته وکتل چې هغې وخاندل ده ورته وی ماشومې دې پورې دې وخاندل چې اوبو له څه شته نه وی نه دې پورې مې نه دي خاندلي ومې خاندل دا پورې چې د شریعت علوم دې حاصل کړي دي او دوره نشي کولی چې بې بوکې د کوهي نه اوبه راوباسې نو راته ورته وی چې بې بوکې به د کوهي نه اوبه څنګه راوباسې نه یې ماشومې ورته وی داسې د هلته نه د بره چت نه یې توکاڼې وټوکلې او چې هغه کوهي ته لاړې نو کوهي اوبه سر ته رالې او بلکل راډک شه د عالم وی زه خو اوبه تر هغه پورې نسکم ماشومې چې ما ته دا ونه وایي چې تا کې څه خبره داسې شته او ستا څه داسې راز دی چې په توکاڼو دی الله ربالعزت د کته نه کوهی د اوبو هغه راډک ماشومه وه څه پیره خو نه وه چې بخل به یې کړو اوس خو پیران چې دی نو هغوی بخل کوي نه دا وظیفه ما سره ده دا چاله ورکوم نه هسې به دې ځان پسې کړی را کړی هېڅ ورسره نشته نو ماشومې ورته ووې چې دا خو یو درود دی زه هغه وام نو دا خو ډېره وړه خبره ده په دې خو الله ډېر کارونه کوي وی هغه کم درود دی هغې ورته ووایي چې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تؤدي بها عنا حقه العظیم دا درود دی وی ماشومې ما ته اجازت راکوي در کوم در وی چې تا اجازت راکړه زه به په درود شریف باندې یو اعلی او بهترین کتاب لیکم نو دلایل الخیرات کتاب مې ولیکه د اتوار په ورځې په حزب کې دی راواغسته نو ما ته هغې صوفي هلک ووی چې هغې صاحب وی چې دې ته ګورې درودي بیر وایي صلاتي بیر ورته وایي بیر کوهي ته ویلی چې دا هغه درود دی چې د کوهي نه پې اوبه سر ته راغلی دا هغه درود دی نو ملګري دوره درود مې درله درکړه داسې فضایلو والا درود مې درله درکړه خامخا دې را باندې هغه څه ووایي چې نه مې ویل